بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو قیمتي تحفه د یو چا خپل شخصي ژوند دی. سرتیری هغه کس چې د هغې تحفې نه تیریږي د دې دپاره چې د یو اصل نه دفاع وکړي. هغه اصل څه شی دی؟ مونږ د یو غولول شوي دشمن پر خلاف د افغانستان د حقوقو او ازادۍ نه دفاع کوو. هغه دشمن چې زمونږ پرمختګونه نشي لیدلی، د خلکو اوسا او آرام ژوند نشي لیدلی. زمونږ او ستاسو دا قرباني د نن ورځې دپاره نه ده، دا د تاریخ ساتنه ده. هغه غولول شوي افغانان چې دلته خپل افغانان وژني زمونږ او ستاسو اصلي دشمنان نه دي. د هغوی تر شا چې څوک دي هغه زمونږ اصلي دشمنان دي، او هغوی باید په دې باندې پوه شي چې افغانانو هیچ وقت ماته نه ده خوړلی. ما سر شما میبالم، سر هر کدامتان، چون شما رضاکارانه در خدمت کشور خود هستین. نه تنها یک منصوب کشور، به حیث یک افغان سر شما افتخار میکنم. هر روزی که از خواب بیدار میشیم اولاد خود مکتب روان میکنیم به اطمینان شماست. هر کسی که حق سرباز ما را میخوره به همو ترتیب دشمن ما و شماست، و کار و وظیفه ما است که با اونمو دشمن بجنگیم تا شما فامیلایتان اولادایتان از حقی که برتان دولت دادن از او محروم نشوند. ما تعقیب میکنم.